پاکستان څنګه داعشیان کندهار ته رالیږلي، طالبان څنګه له مخکې ترې خبر دي. بلخوا تازه د پاکستان کوم مرکزونه خلیلزاد لخوا څخه رسوا کړل شول. ویډیو وګورئ او د نورو موضوعاتو لپاره پښتون پلاس چینل سبسکرایب کړئ. زاویه نیوز په کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د ټولو امنیتي حوزو مسؤلینو، د ولسوالیو امنیه قومندانانو او د لویو لارو پوستو ته خبر ورکړل شوی دی چې د بلوچستان له هزدار سیمې څخه د داعش ډلې 14 جنګیالي کندهار ته د تګ پلان لري چې باید مخه یې ونیول شي. له دغه مکتوب له مخې له دغو 14 کسانو یې قاسم باغبان، منصور انصاري او جلال قریشي د داعش ډلې مشران غړي دي چې غواړي د هلمند د بهرامچی ولسوالۍ د رباط فرضي کرښې یا د طالبانو په اصطلاح سرحد له لارې ځان هلمند او بیا کندهار ته ورسوي. په دې مکتوب کې کندهار ته د داعش ډلې د غړو د تګ د موخې په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د افغانستان په چارو کې د امریکا پخوانی استازی وایي داعش په بلوچستان کې خوندي مرکزونه لري او هلته روزل کیږي. زلمی خلیلزاد وایي پاکستان په کور دننه له سختو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دی او سیمې هم نامنه کړي دي. د افغانستان او سیمې په چارو کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد چهارشنبه د وګړي په 21مه په ایکس پاڼه د پاکستان د وروستي سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه لیکلي چې دغه هیواد په بلوچستان ایالات کې داعش وسله واله ډله خوندي مرکزونه لري او هلته روزل کیږي. شنونکي وایي چې دا مهال پاکستان له سختې سیاسي، امنیتي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی چې دغو ستونزو ته د پاکستاني چارواکو له لوري هیڅ حل لار نه دی لټول شوي. ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د اوسني حکومت او امنیتي ادارو له لورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د 7 تنو غړو د نیولو په تړاو لیکلي چې پاکستاني ځواکونه اوس ان سیاسي مخالفان هم نیسي. په پاکستان کې له جنرال عاصم منیر څخه چې په اصل کې حکومت هم چلوي ناهیلي زیاته شوې ده چې په دې سره ولسي اعتراضونه پراخ شوي. بلوچستان کې ناامني زیاته شوې او هلته داعش ډله په کرارۍ سره راټولیږي او روزنه ترلاسه کوي. دغه بې ثباتي په سیمه کې ترهګرۍ ته لاره هواروي.